السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورونو، تاسو چې کومې علاقه په سترګو وینئ دا د حضرت صالح علیه السلام د هلاک سوي قوم هغه پاته سوي اثار دي کله چې صالح مدینې منورې په ولایت پورې ده. دغه د علا ولسوالۍ شاوخوا څه کم 400 کیلومتره د مدینې منورې څخه لرې ده. د علا د ښاره څخه بیا د شلو څخه تر 25 کیلومترو پورې دومرې څخه د دغه مدائن صالح علاقه ده چې دا د صالح علیه السلام د قوم اثرات دي. دې ځای ته زما سره ملګری حاجي زین الدین صاحب او حاجي عبدالغني صاحب او حاجي زین الدین صاحب د دې ځای اوسېدونکي دي. الله دې دوی ته اجر ورکړي. زما سره ډېر زحمت وایستي، په خپل موټر کې تر دې ځای پورې راوستلم. دلته په دې ځای کې که وکتل سي دا غر د دې جوړ داسې دی لکه دا ټول غر چې یوه ډبره وي او دغه ډبره بیا دننه دغه د صالح علیه السلام قوم دی تراشل او دننه یې خونې پکښې جوړولې. غټې خونې دي، وړې خونې دي، رقم په رقم. هلته ځینې کې بیا قبرونه دي که وکتل سي. دا د صالح علیه السلام د قوم هغه پاته شوي اثار دي چې عبرت اخیستل ځینې پکار دي. پیرانو انجام د هغه کسانو چې د الله د دین څخه انکار کاوه هغه وګورئ. نو دلته چې صالح علیه السلام الله جل شانه په پیغمبرۍ ولېږئ، محدود کسان داسې وه چې د صالح علیه السلام د دین پیروي یې وکړل او اکثره خلک منکر سوه. د صالح علیه السلام خبره یې ونه منل. صالح علیه السلام د الله جل شانه د حکم مطابق دې ته دعوت شروع کړي او د الله جل شانه دین ته یې خلک رابلل، خو دوی انکار کاوه. بالاخره دوی د صالح علیه السلام څخه غوښتنه وکړه چې موږ ته یوه داسې معجزه ښکاره کړه چې موږ یې غواړو. هغه معجزه څه وه؟ هغه معجزه دا وه چې دې یو ډبرې ته لاس ونیوئ چې ته موږ ته د دې ډبرې څخه یوه اوښه راوباسه. تکه ژاړه غټه اوښه به وي او هغه اوښه به هم برعال به وي او دستي به بچی زېږوي. که دې دغسې یوه معجزه موږ ته راښکاره کړل نو موږ پر تا ایمان راوړو، او که دې معجزه راښکاره نه کړل ایمان نه راوړو. صالح علیه السلام که څه هم دا خبره ورته وکړل چې دا ستاسې غوښتنې دا خو زما په توان کې نه دي، زه دعا کوم که د الله جل شانه اراده وه دا کار به وسي، که د الله جل شانه اراده نه وه کار به نه کېږي. بیا صالح علیه السلام دعا وکړل، الله جل شانه د هغې ډبرې څخه یوه اوښه راویستل، لکه هغوی چې ویل هم هغسې وه. بیا هغه اوښه چې د لې ګرځېدل، صالح علیه السلام دې ته وویل چې دا د الله جل شانه د لوري څخه یوه نښانه ده، یوه علامه ده. تاسې په د اوښه باندې کار مه لرئ. خو دې بدبخته قوم بیا هم هغه اوښه دا له منځه یوړل. لا یزال رب جل ذکره یې په قرآن عظیم شان کې یادونه کړې ده. فعقروا الناقة، دوی هغه اوښه اول په پښو زخمي کړل، بیا یې ووژل. نو بالاخره د الله جل شانه عذاب دوی ته راغلی او عذاب هم یو ځای کې راځي چې د جبریل علیه السلام چغه ورباندې وختل. د ملائکو چغه وه چې د هغې چغې اورېدلو سره د دوی ټولو زړونه په اندرون کې وچاودل. او بل روایت کې راځي چې زلزله ورباندې وسول، او د دې احتمال هم شته چې هم دې زلزله راغلي. بعض مفسرین حضراتو دا خبره کړې ده چې هم دې زلزله راغلي
او هم دې چغه ورباندې کتلي دواړه عذابونه دې راغلي خو په هر صورت دوی په دې غرو کې دننه خونې جوړولې الله جل شانه یادونه په قرآن عظیم شان کې کړې ده وینحتون الجبال بیوتا دوی به دا غرونه تراشل په غرو کې به یې دننه خونې جوړولې او په خونو کې به بیا اوسېدل نو دا د صالح علیه السلام د قوم عذاب دی چې د پیغمبر مخالفت یې وکړي الله جل شانه دا ستر عذاب ورباندې راوستی نو که دې ځایو ته سړی وګوري او د دې هغه برم قوت ته وګوري چې دوی په خپل عصر کې زیات قوت والا وه مال والا وه ډېر وه پیغمبر په دې کې یوازې و محدود کسان وه خو د الله جل شانه نصرت ورسره و که وکتل سي نو پر دوی باندې یو ستر عذاب راغلی دی او دا ځایو ته چې وګوري د ابد دپاره داسې منطقې وګرځېدلې چې کله انسان هلته ورسي د انسان په زړه کې ډار ویره وهم یو هیبت راځي چې دې منطقو ته وګوري او بیا د اوسېدلو وړ نه دي نه تنها چې یوازې دغه منطقې چې داخل د دغه مدائن صالح هغه زاړه نښې نښانې دي بلکې عمومي دا ټول ښار داسې دی چې کله څوک ورته وګوري داسې یو ډول حالت کې یو ډول کیفیت ورباندې پروت دی چې انسان تر تاثیر لاندې راولي ځکه د الله عز وجل قهر چې یو ځای وځپي سبحان الله بیا به نو هغه ځای کې څه حال نو مؤمن مسلمان ته پکار ده چې الله جل شانه دومره حلم لري ژر عذاب نه راولي دی دې مغرور کېږي نه بې پروا کېږي دې نه او که د الله عذاب رالی سبحان الله بیا به اثرات تر قیامته پورې پاتې وي او غیبت به یې تر قیامته پورې وي حاصل دا چې د حق تابعداري که څه هم د حق پالو سره ضعف وي بیا هم ملګري پکار او باطل پرستان دا که څه په قوت کې وي بیا هم ځان ساتل ځینې پکار دي الله جل شانه دې موږ او تاسو ته توفیق را نصیب کړي چې ټول عمر د حق پیروان واوسېږو د باطل پرستانو څخه ځان وساتو الله جل شانه به رحم را باندې وکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه